چې په عشق دې شاهد شم جنتون لامې بوزا جنتون لامې بوزا د خزان خزم ژوندونه بهرون لامې بوزا بهرون. یو محترم شتنه کړی ده چې په خارج کې یم نو د ښځې سره ټلیفون کوم ښکنځل راته کوي وایي ستا په خوله کې بولې وکړم ستا په ږیره کې بولې وکړم نو ما هم وایي خامخا به مې ورته کړي دا ماته ښکنځل کوي دا یې دلته مسافر یم څه د حکومت قرضداره یم دا مې اووم کال دی چې نه یم تللی څه دا پریشانۍ دي څه د دې لخوا پریشانۍ را باندې وولېږي نو باره مې اوس بیخي وایي زړه ځینې تور دی نو که ته یو نصیحت راته وکړي چې دا زما کشنیان زما سره څه سم شي. محترمه الله جل جلاله دې فضل کرم وکړي تاسو خو داسې ظالمان خلک یاست اووه کاله نو سړی د معاینې څخه نه مسافر کېږي 4 میاشتې زیاته مسافري شرعاً موږ ته نه ده راواچوي دا ښځه مو د بل مېړه سم ایستلې د خپل هم نه ورته راځي نو هغه خامخا بې زړه درد کوي او بیا به اوه زمانې ښځې دي له دې نه څخه لرې دي د مېړه په حقوقو نه دي خبرې څه ګزاره ته وکړه ستا په حق کې دا درته وایم چې الله جل جلاله د سورة نساء په 14 آیات کې راته فرمایي وایي هغه ښځې چې ستاسو سره دا ویې کوي او جنګونه کوي نصیحت ورته وکړي نصیحت ورته وکړي خپله یې ورته وکړي بل په خوله نو کې په هغه هم پند نه واستي بیا ځای نه ځي جلا کړي مثلا اوس ته بیابان کې ټلیفون ځي که ما ورسره غږېږي او که هغه چم هم نه کوو بیا نو ووایي دا یې مه ووایي چې لاس ور مات کړي دا یې مه ووایي چې مثلا کوڅې ځینې وکاږي دا د سورة نساء 14 آیات دی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یو صحابي رالی ورته ویل یا رسول الله ان لي امرأة في لسانها شيء زما یو ښځه ده په ژبه کې تیزه ده زیری مې یا بینو ښکنځل ورته کول یا بینو عذاب او داوی به ورسره کول رسول الله صلی الله علیه وسلم طلاق ورکړ ځان یې خلاص کړ ده ورته ویل ان لي منها ولدا اولاد لرم او دغه یې هم ښه خوند راکوي په طبیعت مې جوړه ده خو بس دا ژبه یې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک النواز نصیحت ورته کوه حدیث مشکات المصابیح په 280 280 روایت کړی دی کتاب النکاح الفصل الاول الفصل الثاني نو ستا دپاره دا پکار دی چې ته د حسن معامله ورسره وکړې کږه پښتۍ ده کې نور پسې کږه یې متېږي کې پسې لکه یې نور کږېږي او د دې په حق کې به نو دې ته ووایي ستا دې نو پزه پرېسي بې شرمې داسې انسانان ستا مړونه یې دا 10 او 15 کال دي په زندانو کې ناست د دوی پړونه یې نه چا ولیدی او نه د دوی د اوله کور راووت او مېړه ته هم داسې تسلي ورکوي وایي چې که ته به وایې په دا زندان کې مړ یم زه ستا په نامه باندې یم د ښځې وفا او د ښځې کرامت دغه دی چې مېړه داسې مشکل کې راسي لکه دا اوس ته او حکومت مې نه لیکي دا دغه خو دی نه دی دا کویټ و قطر و سعودي لکه اوس افغانستان و پاکستان چې باره پر هر باډر واوښت خو سړی نه شي تللی په سعودي کې څه وخت خو په 2014 کې و په 2019 کې و یو پېښوری و د ابوجهل اسرای سره دلته ماښام مخامخ سو مباره وایي دا مې اتم دی کنم کال دی دلې یمه ده ما تلته یې دوه راته وکړه مولوي صاحب چې الله مې د دې سعودي څخه مخ پرته کې دا مکې ته دې مې الله خدای بیا نه راولي دونه په عذاب مال ولې څه در پېښه ده ظالم حج ته راغلی په ریاض کې یو امیر دی دا د سعودیانو د کورنۍ څخه یو امیر دی د دغه یمه کپیل مې امیر دی کور ته مې نه لیک اوس مې چا واده راسره کړې ده څو پیسې راکړه مال خو عرض پر وکړل عرض پر وکړم عرض نه اورېدل کېږي امیر دی چې کوم مکتب عمل ته ورسم هغه زما عریضه وه هغه زما شکایت نه اخلي واده مې کړی نو زه اوس وکړم څه ترته دلی نه شم باډران دې نه شم تللی نو دا ستا خاوند نو خدای وایي د حکومت قرضه را باندې ده یا د حکومت یو مشکل ورسره ستا نه شي درکلی معذور دی شرعاً
نو ته تر هغه وخته چې دی ژوندی د بل چا سره نکاح ستا نه صحیح کېږي او تر هغه وخت چې دی ژوندی ستا میړه دي ستا داسې میړه دی چې دومره حق در باندې لري چې تر د خپل مور پلار زیات حق درته لري رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي واشکنځل مسلمان ته کول دا فسق دی ګناه ده وژل د مسلمان کفر دی چې مسلمان سړی وژني متفقون علیه حدیث شریف دی نو میړه تشکنځل مور پلار تشکنځل دا بیا تر بیخي غټه ګناه ده یو سړی مور تشکنځل کوي پلار تشکنځل کوي دا میړه تا تر مور ته پلار حقدار دي او بل روایت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها څخه روایت دی قالت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مبارکه فرمایي وای محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ایما امراه هر غشزه چې ما ته تمړه سي وزوجها عنها راض میړه ورڅخه راضي وي دا غشزه به جنت ته ځي د الله د رسول قول دی د الله د رسول خبره ده که په کومه ښځه پسې میړه راضي و دعا یې ورته وکوله چې الله وبخښه هغه ښځه به الله وبخښي که په لمنځو کې قصور و که په روژو کې قصور و الله به ور معاف کړي که میړه د ښځې څخه راضي و بل روایت ترمذی روایت کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لو كنت کچیر ما امر کوله احد یو څوک هم په دې سره چې سجدا وکي چالره ما به امر کړی وای شذ ان په دې سره تاسو چې د زوجا چې د سجدا وکي و میړه لره میړه د رب الجلیل یو هغه انعام دی چې شوستي ور کړی دی او سجدا د الله سوا بل چاته نه دروا کروا وای خاوند ته بروا وای دې حدیث مقصد دا دی چې د خاوند حق ډیر دی خاوند دومره حق لري خور دا خبر خاوند ته کول ستا په ژړ کې بولی حکم ته څنګه حیا نه لري څنګه شرم نه لري ستا ایمان چیرې دی ستا اسلام چیرې دی وای د خدای پاک ولې دومره ظلم کوي دا خاوند به ستا تسلي ورکوله چې بس قربان ته کوشش وکړه خپل د حکومت مشکل حل کړه ستا ښځه یم ستا د اولادو ستا د کور خدمت کوم دا بیا اوس څه خبره سو دعوت څنګه کیسه سوله ابروز یو ښځه و میړه مې خارج ته تللی دی نو که راځي راځي که نه زه طلاق شم غواړم له ښځو څخه مو ځانونه ورک کړل ښځې دا خو ټول د غرمپو د ټرمپو د جو بایډن حکومتونه راغلل په د اسلامي دغو کې ښارو کې دنیا ټول د یهودو نظام واخیستله ښځو څه ځانونه ورک سوله میړه ته وایه په خوله کې چیشتر وکړم ته حیا نه لرې دا ستا مور چې تا سره هر څومره ظلم کوي آیا ته دې مور ته ویلی چې ستا په خوله کې به ولې وکړمه زوجک احق دغه ستا خاوند حقداره دی من امک زوجک احق دا ستا خاوند حقداره دی پر تا من امک او ابک ستا تر مور تر پلار ولې دی کوي خدای څه وبېرېږه قبر په سترګو ته که ورځ ګمړی د دوژخ لړمانو ماران به په قبر په خوله در ننوځي تر بیخ به دې وځي بې شرمي د دې خپل قبر د دې خپل عذابو په خاطر د دې میړه سره حسن خلق وکړه هغه ښځه چې خاوند ورڅخه ناراضه وي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي نه فرضي شی نه نفلي شی قبلیږي دا لمونځ دې تر سر نه پورته کېږي چې خاوند راضي نه کړي بیا ولې مړو نه کوئ کښېنئ دغه یې کښېنئ یو صحابیه راله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زما اراده د میړه کوم حقوق یې څنګه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که د سره تر نو که زخمونه سي او ته سهار ماښام په ژبه پاکه یې پرېولې او ستا ژوند دي هغونه هم د ده ژوند وي در سره لا هم تا د ده حق نه کوي ادا دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي زه د دې حقوقو برداشت نه لرم زه خاوند نه کوم بیا میړه ولې کوي والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جنتون لمی بوزا جنتون لمی بوزا د خزان ژوندونه